مننه ژوندی اوسې ښه نور څنګه یې ښه ستا ورځ په خیر تېرېږي اوس وکړې بیخي د خدای فضل دی چیرې یې ته چیرې اوسېږې د ځای خو راوښیه زه لوی په کندهار کې یم کلسار کې کندهار کې اوسېږې کندهار د خدای ګل ګل ځای کې کندهار د خدای نه خرابوي امین امین الله خدای پاک ښه اخلاق درکړی خدای تعالی دې نور سره نصیب وکړه الله نیک وضعیت درکړی دی نو خدای پاک دې د دین را سره وکړه چې ځله ووینو ځله وخاندو میلې وکړو په بابا صاحب کې دې بوځم تس لرم خپل ځای لرم جاګیر لرم وبه دې ګرځومه که دې چیرې زه نه شوم خوښ یا دې په یو بد راته راله هم ویلی شې هر څه در سره کولی شمه خو خیر نو اوله ورځ دید بیا اشنا خدای دې بس تا ژوندۍ لري ژوند خدای دې غم مه راکوه انشاءالله بس په د نږدې ورځو کې ما او تا سره وینو سمه ده وخوت سره وینو دې ورځې نه دې ورځې همغه سبا دغه دې داود لالا هم ناست دي نو یاچی زه لیدلې ما د هغه سره شپه کړې ده داود لالا سره دغه دې خو اوس بیا زه خپل نمبر درکوم دغه دې دا زما په تلیفون کې راغلې پیسې نشته کنې خپل په تلیفون پرېوانه کې ستا به لاندې واخلې هېڅ خبره نه ده بیا ستا نمبر ما ته داود لالا ته ستا نمبر ورکړه داود لالا ستا نمبر ما ته راکړي ښه خدای تعالی دې دی هم نه خرابوي خدای تعالی دې تا هم نه خرابوي بس امین که خدای تعالی دې تر دغه اخلاق وضعیت تر ښایست که چې د خیره سره نور داسې سره ووینو نو خدای آینده به زه خپله دا خواهش لرم چې سره ووینو او دغسې ترې سره مړه نه شو لار ځله به زده کړو دغسې سره وخاندو دنیا او ژوند خو دې له دغه چې ته ما ووینې زه تا ووینم نور نو په مرګ څه جوړه ده زه به یوه غزله درته ووایم زمزمه به درته وکړمه الله غزله ولې نه وایې الو سکه کوجان تو کندار د قربان الو سکه کوجان الو سکه کوجان سر سال بندازم الو سکه کوجان الو سکه کوجان چې کمیره ونشته الو سکه کوجان دغه د سترګو توره مکتوب دې ویلې که نه مکتوب مې ویلی مې الله مکتوب دې قربان شم معلم قربان شم تا قربان شم دا ژبه دې داسې خورا نرمه ده غزلې خو به دې نه ویلې دي غزلې داسې تصویرداره سیدي خو به دې نه وي دغه کړې سندرغاړې مخکې ما د ناز اقبال سره غزلې ویله الله اوسېږې فعلا په کندهار کې اوسېږې فعلا په کندهار کې اوسېږم زما کور په کوکران کې دی زه دې د خیره سره خپل پر ځای باندې ګرځومه شپږ سرای لرم چې هر سرای لرې غواړې زه یې درکوم هر سرای چې غواړې په لاسپرو سره دې ګرځوم چې هر سرای تا خوښ کوي هغه پر ما باندې داسې دی لکه هر څه در سره کوم لنډه ده خدای دې ستا سر عیاد لري خدای دې ستا غم نه راکوي مننه ژوندی اوسئ ګوره زه تا ته ډېر خېجلی یم بخښه به که جانانه قربان دې شمه ډېره بخښه به ما ته که زه تا ته ډېر خېجلی یم زه فعلا کار شی نه لرم چې هر څه را سره وایه ښکنځل راته کوې زیر یم جرمانه کوې مې مېلمستیا راباندې غورځوې خدای دې داسې ورځونه راولي چې زه به داسې ښکنځل کومه په باچا دې کړم الله دې باچا کړه الله دې مه خراب کړه زما خور وایي زه یو غزل ورته وایم بله خور ولې یوه راز زما ما ته خواب نه راځي بیا تا ما ته خواب نه راځي بیا تا وایي خوشینې الله دغه خوشینې خوشینې دا د ګورلو کې چپ شوسته
شینې ستا قربان سم تکلیف مه باسه خو شینې ستا قربان سم دې ته واسطه تلیفون ټچ پر ما پور 2000 والا په دغه انعام کې سبا کې وه د داود لالا په لاس یې راواستو هر یو چې غواړي ما جرمانه کوئ پاره لار زه یا دا دې په غم اخته نه شوم دغه زه خو ما زړه تاوې وی په اخلاقو په ښایستو په هنر ستا د ژړه غاړه قربان سم د رنګ رامالمېږي یوه سنداره پوهېږم د دې تلیفون زه سبا د دغه سړي په لاس ورکوم زه یې ورستوم خو پیالن ته زما سره مه غیر د دې دغه په لاس یې ورکړه د دې بلې په لاس یې ورکړه دا زما د وخت دا خو زما سره دا وخت هم پېژندوله د دې نوم څوک دی بلا که مې دا غوږونه سم کار کوي دغه د خو نن مې داسې دغه شکوفا وا شکوفا قربان سم تا قربان سم تاسې پلار که قربان سم تاسې پر ما نظر کړی دی تاسې زه نه یم ګیر کړی اوس ګوره ګوره دغه تاب نه لرم ما هم ګوره وا دا که په لاس الو شکوفیا یا خوا مه بدوه دغه دې خو مو زم د مسافري شو یو ورځې سبا کوو ته زه بله نو دغه زه بیا خبره درسره کوم